بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ افغان انلاین او زه یم ستاسو کوربا سید عدنان شاه. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. یقینا امید لرم چې ښه په مزو کې به روغ جوړ به او د ژوند نه به ښه ډېرې مزې اخلئ. روزانه مو دا هڅئ چې ستاسو په وړاندې راځو او خصوصا بیا یو داسې میلمه، یو داسې نومیالی چې هغه تاسو سره معرفي کوو د افغان ټي وي د شیشې د لارې. بهرحال همدغه مو هڅه ده او همدغه په دې هڅه باندې مو کوشش همدغه دی او سوچ همدغه دی، فکر همدغه کوو چې دلته زمونږ په لا یا زمونږ په دې خپرونه کې څوک ناسته لري د هغې د تجربې، د هغې د ژوند، د هغې د ایکسپیرینس نه چې کوم زمونږ ناست ځوانان دی، زمونږ زلمی کول دی، زمونږ کشران دي. مشران به هم وستایي خو کشران به په هغې باندې به عمل وکړي. او یقینا په دې خبره باندې چې مونږ د خپلو ځوانانو چې کوم رهنمایي وکړو، مونږ د خپلو ځوانانو ته چې مونږ ورته کوم لفظ په انګلیش کې استعمالیږي ګایډلاین چې ورته ویلی کېږي، چې ګایډلاین د هغې وکړو په سمه توګه باندې، په سمه طریقه باندې. نن هم خپرونه د خصوصا یو خو به وایم چې د سوشل ورک سره سره نږدې بیا د ادب د لارې هم به سیکټر یې څه نه څه ټچ کوو او ورسره بیا به مونږ ووایو چې د یوت امپاورمنټ دپاره، د ځوانانو د ترقۍ دپاره، د پرمختګ دپاره، د هغوی د سوکالۍ دپاره، د هغې د ګایډلاین دپاره به نننۍ خپرونه به امید لرم چې دا به ډېره زیاته فروټفل به وي. دې نه به چې کوم ناست زمونږ څومره زمونږ نوی کول دی هغه به دې نه ډېر زیات مستفید شي. دغه مو هڅه ده. دې سره سره کوشش مو دغه وي چې د هر علاقې د هرې ژبې نمایندګي هم وشي. نو هغه هم چې کوم مونږ مختلفو وختونو کې دغه هڅه کړې ده چې مونږ د هرې سیمې، د هرې صوبې نه، ولې چې د یو وطن دی، د یو وطن مختلف څانګې دي او د هرې څانګې نه او هرې څانګه کې بیا هر انسان د مختلفو شعبو سره تعلق ساتي. نو هغه هم معرفي کول او د هغې د ژبې نمایندګي کول، د هغې د سیمې نمایندګي کول. مونږ هم دا غواړو چې د هر یو ځای مطلب چېرته څه نه څه زیاتې ونه شي، وایلیشن ونه شي. او بیا خصوصا بیا ژبه مو یوه ده، پښتو ده. پښتو کې بیا لهجې بدلې دي خو بیا خبره دغه ده چې مور مو یوه ده، مورنۍ ژبه. او بهرحال د هغې د پښتو ژبې سره چې کوم دی نو تړلي یو ټول. مونږ کوشش کوو چې دغسې د هرې سیمې نو هغه د سیمه مې رایاده کړه. نن هم د بلوچستان د سیمې هم یو راسره داسې ستر نومیالی د دې د بلوچستان د خاورې یو حلالي به چې مونږ سره به په دې خپرونه کې به ناسته لري او هغې سره به مونږ خبرې ترې به م کوو، ګپې شپې به م لګوو د هغې په ژوند په اړه چې د هغې په ژوند کې ستونزې، بیا اتار چړاو، بیا چې کوم د کامیابۍ سره چې کوم تیر شوي خندان، د هغې مقابله، دا ټول چې کوم دی نو ستاسو په وړاندې به راولو. ترجیحاتو باندې به هم راځو، د هغې په کار باندې به هم راځو، د هغې په ژوند په اړه به هم راځو. نو په دې خپرونه کې به مونږ سره نن بلکې مونږ سره ناسته لري رازق فهیم صاحب چې کوم دی نو مونږ سره ناسته لري. لالا هرکلی وایو، په خیر راغلی درته وایو، هرکله راشي. ډېره مننه، ډېر تشکر، ستاسو مینه ده، ډېره مننه. جوړې په خیر. الحمدلله بالکل. هغه یو لفظ مې په دې اولی جان لالا د کویټې نه ټلیفون کوي نو عدنان جان وایي کور دی ودان. هغه لفظ را ډېر خوږ را باندې لګي او ډېر زیات خوږ لګي. ډېر ملګري دي د بلوچستان د سیمې د کویټه کې چې څومره اوسېږي، چمن کې اوسېږي او شانور او لورلای کې، بلکې زمونږ د کیبل د لارې ملګري نیازي صاحب دي، هغوی هم هڅه کوي چې د پښتو د ژبې مونږ هم کوشش کوو، د هغوی بیا هم برخه کې یو کوشش راشي، هغوی د کیبل د لارې ملګرتیا کوي، ولس ته د پښتنو غږ د پښتو خدمت کوي. مننه کوم د هغوی هم رایاد شو د بلوچستان د سیمې نه سره تړلي. لالا څنګه ژوند مو ښه تېرېږي؟ مهرباني، الحمدلله بالکل ډېر ښه. چېرته ژوند کوئ؟ اسلام آباد کې ژوند کوئ؟ یاره فی الحاله خو دلته کېږو نو. ښه دي، ښه دي. اسلام آباد کې یو تقریبا 2010 نه ماشاءالله. واستوګه دلته د بچي د لیدې دلته دی را سره ماشاءالله. خو کور او ټبر چې دی که نه هغه هلته دی، پېژندګلو مې د هغه ځای او پېژندګلو هغه ځای م راته ښکاره کړي. زه خو به ساده الفاظو کې یا خو جنوبي پښتونخوا ووایم او یا ووایم چې بلوچستان. نو داسې دی بلوچستان لویه سیمه ده او لویه سیمه ده. موږ زه پخپله یم د لورلای. ماشاءالله. موږ هلته لورلای ته بوری وایي. ښه دي. بوری د دې چې کوم انشن قدیم نوم دی که نه، هغه بوری دی. د لورلای چې کوم زوړ نوم دی، هغه دی بوری.
او ډیر خلک به تاسو اوریدلی بوریوال کاکړ بوریوال کاکړ د لورلای دی بوریوال چې دی کې بورای د یو ټاټوبی دی د پښتنو او یو ډیر قدیم کور دی نو تاریخ خو ډیر زوړ یادوي اثار هم داسې دي او په جنوبي پښتونخوا کې زما په خیال د پښتنو یو لوی ټبر دی چې ډیر مهم تهذیبي کلتوري پانګې او ریښې هلته شته او اوس هم ژوند دلته ډیر ډاینامیک دی متحرک دی او له خونده ډک دی ګپې دي او شاعري ده او ادبیات دي فولکلور ډیر ریچ دی ډیر زبردست فولکلور دی دا کوم ته چې مونږ کاکړۍ غاړې وایو یا اتڼ غاړې وایو یا انګۍ ورته وایو هغه ډېر ریچ زموږ زاړه روایات زموږ کلتور زموږ دستور دا ټول چې کوم دی نو هغه تاسو وایئ چې ډېر ریچ دی ډېر ریچ او فوق خو ظاهري خبره چې زموږ د ژبې نه پېژندګلو کېږي چې یاره څومره زاړه ده نو ورسره د کوم زموږ روایات زموږ رسمونه چې څومره تړلي وي دا به هم به د یو ډېر لوی اهمیت لري بهرحال ښه د لورلای زوړ نوم بوری دی او اوس هم خلک ځان په بوري معرفي کوي لورلای ولې بیا دا خو بیا یو روایت داسې دی چې هلته دوه زموږ په سیمه کې موږ مانده ورته وایو داسې تاسو څه ورته وایئ مانده لکه خوړ ولا نه خوړ مانده ندي چې کوم په اردو کې ندي لښتې ورته وایي او لښتې هم نه ده غټ ځایونه دي نو دا د دوو مندونو یو امتزاج دی او لوړلی ورته وایي نو کله چې انګریز راغه خوړې نه شو ویلی نو به یې په لورلای کړ لورلای باندې بدل کړ نو دا په 1900 شپږ کې یا 3 کې دا کې زه لږ کنفیوز یم ما خیال په 3 کې دا ډسټرکټ شوی په 1903 کې ډسټرکټ درجه ورکول شوې ده نو اوس چې کوم افیشل نوم دی هغه لورلای ده او خپل هلته د لورلای کوم خلک چې دي که نه هغه ته داسې عجبه معلومېږي هغه لورلای ورته وایي لورلای خو زیات کنوینینس دی هغه په دې کې چې بس خلک دا وایي چې زه د بوري یم بوري څه ته وایي ستاسو په ژبه کې مونږ بورای خو بل څه ته وایو چې مطلب نه تاسو چې کوم یاره ما ته وجه تسمیه نه معلومیږي خو ځینې دغه دا وایي اټکلونه داسې دي که نه چې دا له بوره وتلی بور مونږ یو ګران شي ته زړه ته راتېر شي ته وایي بوره اړه د کومې نه بوره بور ډېر داسې یو شي ته ویل کېږي که نه چې هغه باندې ستا مینه راځي ډېره او محبوب ته ویل کېږي ماشاءالله داسې لکه یو محبوب شي ته هغه ته منسوب چې کوم خصوصیت دی هغه ته بور ویل کېږي او مونږ چې به د مشران چې کله په مینه باندې راته وایي نو راته وایي بوره اوس خو ګو کې هغه د انګریزي دغه زیات شو مګر هلته بیا مستعمل دی او نو له دې څخه مستعمل معلومېږي چې محبوب یو ښایسته ځای او دغه بوره چې ده که نه ښایسته پیغله ښایسته دوشیزه هغې ته ویل کېږي پوه شوم مطلب هغه د مونږ د ډېرې مینې نه هغه زړه د کومې نه یو لفظ چاته وباسو نو هغه چې کوم دی نو هغه نوم روزي د بور نه بورۍ د هغه ځای نه مشهور شوه بیا په 1903 کې چې کوم دی نو ورته د لورلای نوم ورکړل شو ډسټرکټ نه ډسټرکټ دا د ډسټرکټ درجه په 1903 کې ورکول شوې ده ولې د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې شوې ده شوې ده او که نه سمه دا خو دا زما په علم نه ډېر ډسټرکټس داسې دي په پاکستان کې هغه د پاکستان د جوړېدو د مخه هغه ډسټرکټ ګرځېدلي دي ډسټرکټ خو بیسیکلي یو انتظامي سټرکچر دی که نه نو دا هغه انتظام نو هلته به پولیټیکل ایجنټ وکښېنسته نو پولیټیکل ایجنټ هغه وخت داسې و لکه یو بادشاه چې اوس هم شته دی بادشاه دی که فاټه کې نه فاټه کې بادشاه دی او دا هم یو ایجنسۍ ده که نه د هغه رنګه لکه ټرایبل ایریا ده صحیح بیا په وخت کې بیا د نورې سیمې ځینې جلا سوې لکه بارکان موساخیل سنځاوي مونږ ورته وایي دا سیمې د هغې نه جدا شوې نو دا وخت یې 2-3
2 تحصیل 3 تحصیل دي هغه یو ته د ډسټریکټ نه درجه ورکول شوې ده خو افیشلی زما په خیال نه ده دغه سوی دوکۍ هم د دې برخه وه دوکۍ چې موږ ورته وایو نو خو هغه په دې تیرو کلو کې 1-2 کاله وړاندې هغې ته د ډسټریکټ درجه ورکول شوله خو زما په خیال چې لانجه پکښې ده د اسلام آباد کې چې اوسې نو د وطن په حالاتو پوره نه خبرېږي صرف سرخیان یې د راورسي باقي د سرخیان هم چې راورسي نو هغه بیا په سړی نن سبا په شک کې چې یاره دا رښتیا دي دا رښتیا دي چې رښتیا راځي دروغو کلي وران کړي هماغه خبره ده صحیح دی سمه ده ډېره ښه خبره ما ته هم داسې معلومات نه وو چې دا پکې راغله او د دغه نه شروع شو بورۍ نه خلالک پیدایش مالته بورۍ کې شوی دی سمه ده نو سبق مو مالته ویلی دی تر ما خیال تر ګریجویشنه پورې مالته د ډیګري کالج کې ګریجویشن کړی دی د هغې پس بیا زه کویټ ته لاړم او په کوټه کې مو ماسټرز مو د کوټې نه کړی دی په د ماس کمیونیکیشن کې په دې کې مو ماسټرز وکړ او بس بیا د هغه پس بیا یو 3-4 ځله تللی یم داسې پوسټ ګریجویشن ته بهر ته مونږ هم د لالا د فیلډ سره تړلي بس ما چې هغه ګریجویشن وکړو بیا هم د هغه بعد دا فیلډ هم پرېښود نو بس خوښ نه و که څنګه یاره هغه وخت کې ډېر چارم و که نه او زه هغه زمانه کې هم د شعر له لارې به موقع راغله نو کله کله به کوټې سټیشن ته لاړو هلته به په مشاعرو کې راتلو یا داسې پروګرامونه به خو زما په خیال هغه ټمپرمنټ نه و دا هر سړي خپل یو ټمپرمنټ دی که نه مطلب هغه سیز بای فورس بیا خو داسې بس داسې و که نه په ریډیو کې مو کار وکړ 2-3 کاله ما د کوټې ریډیو سټیشن کې کمپیر هم د ځوانانو پروګرامونه مو کول سمه ده خو بس بیا کار او کتار چې و که نه هغه بیا د NGO او د سوشل ډیولپمنټ د دې یو سلسله روانه شوله نو په هغې کې ولګېدو بس د NGO ذهنیت خو هغه ټایم جوړ شي چې زما خیال دی د وړوکوالي نه د سوشل جراثیم په انسان کې موجود داسې موږ جراثیم خو ډېر غلط لفظ دی خو بس هغه زموږ ټیچر به دغه اوس هم استعمالوي وایي یاره دې کې د دې سیز جراثیم زیات دي دې کې د دې ما خیال د زده کړې که نه ما ته له وخته څخه داسې و چې هغه کتابونو چې کوم د کورس کتابونو هغه به زیات اپیل نه راته کوو نو په طبیعت کې دننه یو ایډونچریزم یو مهم جوانه طبیعت و که نه نو هغه کار دا مو که راکړه چې زه په کلو په رغو کې وګرځېدم غالبا د بلوچستان او د شاوخوا یو 2000 تقریب کلو کې ما سفر وکړو واوسېدم خلکو سره مو بس خپل ځان مو پوه کړ او زه به دا نه وایم چې خلک مو موبلایز کړ بس ځان مې پوه کړ ځکه چې دا دارنګه شیان دي د خلک چې څرنګه ژوند کوي هغه کتابونو تر اوسه نه دي راوړي سمه نو بس هغه بیا په هغه کې یو خوند او هره ورځ به تله یو نوی حقیقت سره د نوي له یو ژوند د ژوند له یو نوي اړخه سره به معرفي کېدی نو هغه دننه یو غنایت پیدا کولو په انسان کې یو رڼا پیدا کولو بابا مطلب د کورنۍ د لارې چې کوم دی نو څه کې مشغوله و هغوی بابا خو نو زما خیال د 14-15 کلو کې وم چې بابا مې وفات شو الله دې وبخښي خو پلار چې مو که نه هغه غالبا د دې ډسټریکټ اول دغه ډرایور و د بورۍ د ډسټریکټ او په 1933 کې هغه د ډرایوري لایسنس اخیستی و د انګریزانو په زمانه کې او هغه وخت به زمونږ سردار و که نه ستا هغه خاندان او هغه فیملی اټبر اوس هم موجود دی نو سردار باز محمد خان جوګیزی د هغه یو ګاډی و نو دا به زمونږ پلار چلول نو خو د هغه خپل شغل هم ډېر و هغه له ادب سره چې کوم کلاسیک و که نه زمونږ پښتو کلاسیک دی یا فارسي دی او عربي ادبیات دي په هغه باندې ډېر پوه و نو هره خبره چې به یې کوله نو په هغه کې به حافظ صاحب و او سعدي به و او رومي به و او دا نو له هغه څخه ما شاید دا اخیستنه وکړه چې زما بیا ادب ته او شعر ته توجه وشوه مطلب هغه شکر پاتې و او که نه د هغې نه شکره کنورټ شوې ده تاسو ته او بیا تاسو چې کوم یو خو فیلډ د انسان مونږ خو نن سبا هغې ته مسټیک وایو چې مسټیک دغسې وایو چې مونږ
چې کله 11 12 فرست ایئر سیکنډ ایئر ته ورسو نو هغه ټایم موږ خپل پلان واضح وکړو یا خو چې ماسټر موږ هغې نه پس مې ذهن جوړ شي چې یاره زما ګایډ لاین اوس ماته میلاو شو شته ګایډ لاین نه که نه صحیح دا اومه تم نه پکار ده چې هغه ټایم ګایډ لاین میلاو شي چې هغه سبجیکټس انسان وایي بیا هغه ټایم تاسو یو داسې کناره کشي وکړه دې سایډ والله دا خو دا ډېر مهم دغه دی که نه موضوعات دي جی جی او موږ چونکې کار هم دا کوو ځوانانو سره کار دا کوو زما خیال دا دی چې دا د ځوانۍ یو خاص دورانیه ده 4-5 کاله دا د تجربو ده او دا د مهمجویي ده او په دې کې ته خپل نیش نه دی که نه چې ته کومې خواته ستا زړه په کوم شي کې دا له تجربو پس تا ته معلومیږي دا فانټسي نه ده چې موږ دا وایو چې زه به دا جوړېږم او 15 کاله بعد هغه جوړ شي او کېدای شي چې 15 کاله بعد هغه جوړ شي مګر ته به چې یاره دا خو هغه نه دی کوم چې زما په ذهن نو یو لاره هم متعین کول ضروري دي خو خبره د زړه اورېدل هم ضروري دي مونږ لارې چې دي که نه هغه خلک راته وایي چې ته به دا جوړېږي او ته به دا کې او ته به دا کې سکوپ ښایي مونږ ته او چې بس د دې او د دې دغه دي که نه هر سړی خپل یو کاسټ انالیسس کوي که نه چې یاره په دې دغه کې لاړ سمه نو به دا وشي او دا به وشي او دا به وشي او هغه کومه خبره چې ستا په زړه کې ده چې تا ژوندی ساتي هغه به په زړه کې پاتې شي نو بیا مونږ کېدای شي جاب هم پیدا کړو کمیشن هم وکړو لوی لوی ځایو ته هم ورسو خو ژوند یو میډیاکر ژوند دی ما خو لیدلی دي د خلکو چې دا ډېر ډېر لوی لوی علمونه کړي دي هغوی خو داسې ډېره تبدیلي نه ده راوستلې د هغوی خو داسې ډېر کنټریبیوشن نه دی پاتې شوی ټیک دی خپل کور او خپله سلسله او خپل ژوند به یو ځای ته رسولی مګر هغه خو یو میډیاکر یو د یو اوسط درجې مقصد دی د لوی درجې خو نه دی نو زه دا وایم چې دا ټول شیان چې د باندې دي که نه که هغه علم دی که تعلیم دی که ډیګري ده که ایکسپرټي ده که ایکسپوژر دی که د هر څه دی په دې ټولو کې اوسېده پکار دي او له دې سره تله پکار دي خو د زړه خبره م اورېدل ضروري دي او یو وخت داسې راسي چې د باندې حقیقت او د زړه خبره په خپلو کې یو امتزاج پیدا کړي بیا انسان بریک ترو ته تیار خبرې خو ډېرې ګرانې نه دي دا ډېرې خسته خبرې دي یقینا ډېر د سوچ خبرې دي او حقیقي معنو کې مونږ هغه تلفظ نشو ویلی ما ته ډېر خوند راکوي څنګه وختي تاسو خبره وکړه چې اوس خو انګلیش راننوتی که نه زموږ په الفاظو کې خو ډېر کوشش کوو او ډېر په کوم زه حقیقي معنو کې کوم پښتو واورم لګیا یم نو زه ما ته خوند راکوي بهرحال دا و چې څنګه مونږ د ګایډلاین په سلسله کې خبره کوله نو ایجوکیشن نه پس نو بیا کومه لاره اختیار کړه تاسو بیا هلته یو هغه زمانه کې د نجونو د تعلیم یو پروجیکټ و هغه پروجیکټ کې لکه ما تاسو ته وویلې که نه د لورلای یو وړوکی غوندې انجو و په هغه کې هغه د نجونو دپاره د ګرلز ایجوکیشن باندې کار کوو نو موږ سکولان خلاصولو په کلو پر هغو کې چېرته چې سکولان تر دې مخکې نه و خلاص شوي 3 کاله تقریبا موږ یو پوره ټیم و 100 سکوله موږ خلاص ماشاءالله ښه دي نو بیا د هغې پس بیا یو اداره جوړه شوله که نه موږ دا وایي چې یاره د یو داسې ادارې ضرورت دی چې هغه صلاحیتونه او هغه علم چې هغه په کریکولم کې نشته که نه هغه سره یو ځای کړي او ځوانان چې کوم د نوې پیړۍ کم مشکلات دي او کم ضروریات دي د هغوی مطابق هغې تیار کړي نو بیا مو یو اداره جوړه کړې ده انسټیټیوټ فار ډیولپمنټ سټډیز اینډ پریکټسز د دې په نامه باندې په هغې کې ما یو 10 کاله تېر کړي د هغې په جوړښت کې مو بنیادي رول او 10 کاله پس هم بیا دا وایي چې یاره یو خپله اداره ضروري ده او هغه داسې و چې زما خیال دا خپله نه وه دا یو مشترکه دغه که نه نو بیا په هغه دغه کې دننه یو فکر داسې راغی چې یاره دا زموږ ځوانان چې دي که دا داسې لارو ته متوجه کېږي که نه چې هغه د دوی دپاره هم مهلک ثابتېدلی شي او د ټولنې دپاره هم ځکه چې د هغوی شاوخوا سیاست دومره قوي شوی دی که هغه د دهشتګردۍ سیاست دی که د انتهاپسندۍ سیاست دی چې او په ځوانانو کې بیا دننه روغ سیاست هم دی او روغ سیاست خو انسان د ښه روغ سړی جوړوي خو هلته خو دا پېښې ولې که نه چې هر سړي به دا ولې چې یاره زما ټوپک یې هم رااخیستو او په داسې بدو پېښو باندې نو بیا هم داسې د یو
بنیاد کښېښود د یو ادارې د یو مؤسسې چې هغه د ځوانانو تربیت وکړي او هغه کم مشکلات چې هغه په 21مې پیړۍ کې په دې نوي دور کې ځوانانو ته کم مشکلات دي او هغه ډیټریکټ کولی شي هغوی ته صلاحیتونه ورکول شي چې چا په مرسته باندې هغه وشو هر څه فکر خپل سوچ خپل ایډیا خپل مرسته چې د هر ځای نه راغله اوله وار چې وکړه اول چې دا کم اداره کې ما کار کولو هغوی ماته یو فیلوشپ راکړه د دې کار کولو لپاره او هغه فیلوشپ یو رنګه لکه څرنګه سکالرشپ وي که نه نو دا ستاسو چونکې ځوانان دغه دي نو فیلوشپ یو بل فارمیټ دی علمي یا عملي مثلا سکالرشپ خو دا دی که ته چیرې په علم کې دننه یو خاص نقطه چې ده که هغه ایکسپلور کول غواړې نو ته سکالرشپ اخلې علم خو که ته په عمل کې دننه یو نوی شی یو نوی انټرپرایز هغه اسټابلیش کول غواړې نو بیا داسې ادارې شاوخوا په دنیا کې هم موجودې دي دلته موجودې چې هغه تا ته فیلوشپ درکوي هغه دا درته چې کوم ایډیا او فکر ستا په ذهن کې دی هغه عملي کړه نو ما د دې ادارې د دې خپل سوچ د عملي کولو دپاره یو فیلوشپ راکړه نو هغه فیلوشپ په بنیاد باندې یو کال موږ د دې یو ترتیب کښېښود د پروجیکټ په شکل هغې دپاره هغه پروجیکټ چې ستا دپاره هغه فیلوشپ وي ځکه چې په هغه کې د زده کړې عوامل موجود دي او ته هغه شی په اول وار تجربه کوې او ایکسپلور کول غواړې نو هغه تجربې په بنیاد باندې نو ستا دپاره هغه یو لرنینګ پروجیکټ دی د دنیا دپاره هغه یو اکچوال سوشل پروجیکټ دی نو بس یو کال مو بیا ملګري راسره وو د هغه بنیاد مو کښېښود بیا مو نوم ورته ورکړل بیا روانه شوه کیسه دا وخت تقریبا 5 دفترې زمونږ په ساوت پنجاب کې دي په سوات کې دي چارسده کې مو کار کړی په جامشورو کې په کراچۍ کې دلته اسلام آباد کې نو یو رنګه یو 10-11 دفترې دي شاوخوا کویټه کې لورلای کې نوشکی کې او سیوي کې کار په صرف یوت باندې دی که نه نور څه پکې شته باندې نه دی ورسره ده ځوانانو سره کار دی ځوانانو سره د کار حسن را دی که نه چې بس هغه تا سره ملګري سي توانایي هغه یې درکوي ډاینامیزم هغه یې درکوي دلچسپي هغه یې درکوي بس تا به شاید زیار لږ وي یو 10% وي 90% کار دوی کوي نو ځکه سره کار کول ضروري دی مونږ خو هغه بوج ګڼو که نه نو مونږ وایو چې بوج ورباندې واچوو که نه نو مونږ په هغه نظر کې صحیح ده نو هغه په کوم شکل کې کوئ تاسو مطلب هغه ته یو خو دا دی چې ټریننګ یو سلسله ده که نه پوره او په ټریننګ کې چې کوم شیان ضروري دي که نه یو ځوان د دې نن حالاتو کې باید چې څرنګه خبرې له چا سره وکړي څرنګه د شاوخوا چې حالات څرنګه پیچیده کېږي په دې کې ژوند څنګه وکړي او دې پیچیدګي سره ډیل کول زده کړي لایف سکلز ټایپ خو زه دا ورته چې دا د 21مې پیړۍ لټرسیز دي دیز آر نیو سیټس اف لټرسیز نو او هغه زده کړي هغه اکوایر کړي بیا چې کوم پلیټفارم موجود دی د دوی په کمیونټي کې په کلي کې په بانډو کې په محله کې شاوخوا له هغې سره هغه وتړي که هغه د سپورټس انفراسټرکچر وي که هغه سوشل انفراسټرکچر وي که کلچر وي که ګورننس وي له هغې سره د دې رابطه جوړه کړي چې هغه د خپله خبره او خپل ضرورت په یو مؤثره طریقه تر خلکو رسولی هم شي او که خپله برخه پکې اچي نو د هغه جوګه هم نو دا دویم پړاو دی پلیټفارم اویل او دریم پړاو دا دی چې بیا هغه څه کول غواړي که نه هغې ته موږ پروجیکټس ورکوو سوشل اکشن پروجیکټس هغوی مرسته کوو په تکنیکي لحاظ هم په مالي لحاظ کنټریبیوشن شي د هغې مطلب مایکرو چې ورته وایي موږ مایکرو لیول سره د هغې بلکل یو څیز شروع بیا له هغه ځایه څخه ته راپورته کړه بیا له صوبې سره وتړه بیا له ملکه سره وتړه بیا انټرنیشنل ایکسپوژر ورکړه نو دا ټول ترتیب ستا صرف هغه په یو خاص دغه کې نه یي باندې چې بس دلته کار کوه دا ټول لینک کوو له دنیا سره هم
موږ چې ساوث ایشین پارټنران دي موږ سره ساوث ایشین دی ګلوبل پورا یو کیسه جوړو سم ده دا چې د یوت کیپاسټي بلډینګ شو د یوت امپاورمنت یوت امپاور شو بیا غلاري په خپل پیدا کی سم ده تاسو صرف هغه ته پلیټ فارم مهیا کوي او هغه ته یو لار او خای ټیک ده هغه کنیکټ کوي ټیک هغه لار په خپل پیدا هلته کار ختم شو تاسو چې اوس راځو نه وي بالکل بس به کار ختم هم چې بیا هغه زیات انډیپندنس صحیح دی مګر رابطه کې بیا می په سلسله کې بیا می دا وخت هم تقریبا بیا غي خپل انټرپرایزز جوړ کی خپل ارګنایزیشنز کې سم یعنی دا وخت موږ سره تقریبا 150 تقریبا یوت اسوسییشنز دي چې موږ سره په ریګولر انټریکشن کې سم او هغه بیا تقریبا ل 1 لک ځوانانو سره کار سم نو دا سی په دا یو وړ سازمان چې کتره ملک دریا باندې نو هغه اوټریچ دی کې هغه تقریبا تر 1 لک 2 لک انسانانو سم دا هم ډیره ښه خبره ده چې د ځوانانو تاسو هم ملاتړ کوي او خصوصا بیا غي د بدو چارونه د بدو لارونه چې کوم دنو یو خو ډیر زیات نه امید شي په دا خبرنامې روزانه ګورو د یوت خو زموږ ټول نه امید ده دا خپه نشي او بهرحال ټول نه امید اوس نه ګورو اوس چې امپاور شو اوس دا اکثر ځوانان خبرنامه نه ګوري په لورلای کې د ایجوکیشن حواله سره شریک کی چې دا غي ایجوکیشن درې شو تعلیمي هلې ځلې څنګه دي آیا اوس زه هم ګورم فرست ټایم چې لکه د لورلای نه ماته انفارمیشن راځي چې د هغه سیمونه بلکې دا سیمونه سیمې چې کوم دي دا مونږ پاسمانده پاتې شوي دي یا پاسمانده کړی شوي دي دوه لفظونه دي بس په دې کې څوک چاته یا کلمه ته اشاره کافي ده نو د هغه ځای اوس تعلیمي هلې ځلې څنګه یاره چې کوم هلته رسمي تعلیم دی که نه هغه خو ډېر حوصله افزا نه دی سمه خو دا دی چې په خلکو کې یو خواهش ستا که نه نو کالته نه دی نو بیا خلکو زه په دې پوهېږم چې اسلام آباد له تقریبا په ښار کې دننه چې د لورلای په ښار کې زما دا یقین دی چې هر دویم دریم کور نه یو هلک یا جنۍ چې ده که نه هغه د بلوچستان بار ده یا په لاهور کې یا په ملتان کې یا به دلته په اسلام آباد کې په خلکو کې خواهش ډېر سوی دی شعور هم دی او خواهش هم دی او هغوی د هغو ګټې هم لیدلي نو د تعلیم او د دې شانو ګټې لیدلې دي نو خلک متوجه دي کریډټ به چاته ورکوي زما په خیال حالاتو ته به ورکوي ځکه چې داسې ډېر کریډ داسې خلک به ډېر کم وي چې هغه ته دا وایي چې یاره هغه پوره د یو میشن مطابق هلته د تعلیمي دغه اعلان کړی دی لورلای په یو لحاظ باندې د ټیچر اسوسییشن هغه دغه دی که نه ځای پاتې شوی دی خړپوسو ځای دی خو د ایجوکیشن په کوالټي او په دغه باندې داسې په شا پاتې شوی داسې ډېر حوصله افزا نه دی که نه لکه څنګه چې د بلوچستان نور ډسټرکټس دي که نه هغسې دی که او شیان لږ پکې سلو دي مثلا اوس دلته یو کالج میډیکل کالج راغلی دی او یو یونیورسټۍ بنیاد پرانستل شوی دی تربت یونیورسټۍ او لورلای یونیورسټۍ دا په یو ور باندې دا نوټیفیکیشن شوی دی او زما په خیال چې تربت یونیورسټۍ چې دا هغه اوس یو بیچ فارغه کړه په لورلای یونیورسټۍ کې تر اوسه پورې هېڅ نشته بنیادي سهولیاتو کمې نه څوک سره فنکشنل نه ده مطلب ډس فنکشنل سمه او نشته کې یو شی نشته وجه څه کېدای شي هغه خو هر څه دي خو ریالټي دا ده چې ډس فنکشنل سمه ده ستاسو هلته بیا څومره رول دی چې تاسو مطلب د لورلای سره تعلق ساتئ نو یاره دا خو څومره منډه م کړې مطلب دا زه خو دا درته وایم که زه خو یو عام سړی یم مطلب بیا ستاسو ستړی په ځای به راشي که نه چې نو ستړی دا دی که یو پروجیکټ کوم دلته پیدا کړی دی لورلای ته مو وړی دی سمه صحیح دی که نه او ځوانانو ته کوشش کوو مواقع ورکړو دغه ورکړو خو کوم چې هلته د وخت نه چې کوم سلسلې وې که دا ګرلز ایجوکیشن او سکولانو دا خو مو خلاص کړي دي او زما په خیال په دا رنګه علاقو کې مو هم خلاص کړي دي چې هلته به بجلي نه وله موږ به ګرلز سکول خلاص کړو یعنی پوره تحصیل داسې پاتې شوی دی ما په یو تحصیل کې سکول خلاص کړ چې په دې ټول تحصیل کې تر دې له مخه د نجونو یو سکول هم نو دا رنګه او هغه ځای ته زه تللی یم زما په یاد چې 3 غنټې موږ پیدل سفر کړی دی د افغانستان په بارډر باندې په قمردین کاریز کې نو دا کنټریبیوشن دی خو شمرلی سي
ما ته بس زه وایم چې نه د ډېر کار کولو ضرورت دی او په یو مربوطه طریقه کولو ضرورت دی. هغه اونرشپ لکه څنګه چې زه خپله نه اخلم انفارچونیټلی داسې بل څوک هم نه اخلي چې دا وایي چې یاره دا زما سیمه ده او په دې کې د تعلیم دا شیان ضروري دي. نو دا مایند سیټ کې څه بدلون راغلی دی چې مطلب زنانې به تعلیم نه به لږه لرې ساتو نارینهو ته به لږ فوکس کوو که نه؟ زنانه تعلیم چې دی که نه و دې ته خلک متوجه سوي دي، هغه چینج شوی دی، هغه بدل شوی دی، مایند سیټ بدل شوی دی. سمه ده. خو نور عوارض هم شته که نه، نور انفلوئنسز هم شته د نورو شیانو که نه، لکه سیاسي حالات دارنګه شوي دي که نه، نه مین سټریم پولیټیکل حالات مګر سکیورټي حالات دارنګه شوي دي چې خلک په دې هم ویرېږي چې یاره ریسک دی که نه. ځکه چې لورلای کې هم او لکه څنګه چې نور سیمې دي که نه هغه د دې څخه غیر متاثره نه دي پاتې شوي له دې حالاتو څخه. نو لورلای یاسیم پخوا خو زیات ډاینامیک و که نه، خو لکه څنګه چې ټول ښارونه داسې بې هنګمه طریقه باندې غټېږي نو داسې هم هلته لورلای کې هم چونکې په 1998 کې یو ډېره اوږده دغه راغله خشکساري راغله ډوبکلي راغله نو له هغه وجې څخه چې کوم رورل پاپولیشن و هغه تقریبا 80% راغی ښار ته. نو ښار کې چې کوم خپل یو مایند سیټ و که نه هغه یې انډرماین کړ. په ځای د دې عموما داسې کېږي چې کلیوال ښار له راځي هغه د ښار نه زده کړه کوي. صحیح دی که نه؟ او بیا د هغه کلچر او د هغه اربنایزیشن پر هغې باندې اثر کوي. خو دلته دا اوس چونکې دا انفلکس راغی، یو خوا د افغان ریفیوجیز راغلو، د بلې خوا نه چې د دې ځای نه لوکل چې کوم رورل پاپولیشن و هغه هم زیات ښارو ته راغلو نو هغه چې د ښار خپل کوم ډاینامیکس او مایند سیټ و هغه ډېر انډرماین. نو بس دا یو سټرګل دی چې دا وخت خلک دا صرف د لورلای په حواله نه ده، د کویټ هم دا صورتحال دی، د نورو ښارونو د هم دا صورتحال دی چې هلته چې کوم مطلب نسبتا لکه له ننه څخه 25 کاله له مخې چې کومه په معاشره کې دننه یو پراختیا وه، یو اوپنس شاید هغه رنګه بنئ سمه حالات هغسې نه سو پاته او د هغه خپل خو بهرحال بیا هم یو ټرانزیشن دی، یو عبوري دور دی، تېرېږو تر دې به هم تېر شو. خدای مهربانه دی. سوچ په ښه ساتو ښه خبره ده. سمه ده. راځو د لورلای د نور داسې د ثقافت ته یې راځو چې ثقافت هم لږ شانتې تعلیم نه لږ شانتې وګرځېږي او الله دې وکړي چې کومې خبرې مو کړي راتې مو کړي چې الله دې دا بختورې کړي. ثقافت باندې راځو، ثقافتي لحاظ سره څه ولا د ثقافت خو نو ما درته ویلی چې دا یو بنیادي کور پاته شوی د پښتنو او یو په دې کې یو کمپلیکسټي ده که نه، یو ایډډ کمپلیکسټي چې ورته اکیډمیکلی هغه دا ده چونکې دا سیمه چې ده که نه اوس د لورلای سرحد چې دی که دا د بارکن دی او بارکن یو وخت د لورلای برخه و په خپله کولو دی نو د بلوڅو چې کوم سیمه ده که نه دا له دې دغه سره پاتې شوې ده د لورلای سره بیا له کلاسیک لا سره. نو زما دا خیال دی، زما خپل فکر دا دی چې دا کلچرل فیوژن ډېر زبردست شوی دی، د بلوڅ او پښتون کلچر چې دی هغه دلته راغلی دی، هغه دلته یو خپل یو پوینټ اف کنورجنس پیدا کړی دی. نو که لباس وګورې که نه بلوڅ خلک چې دي که نه دا په دا مول باندې پټکی تړي، دا ته موږ مول وایو، داسې یو د پټکي او دغه داسې پرېږدي یو شمله او لورلای پښتانه چې دي هغه هم دا پټکی تړي. داسې چې کوم میوزیک دی که نه اوس د لورلای کې تر ټولو بنیادي میوزیک انسټرومنټ چې دی که هغه چغه کوم ورته هغه سارنګۍ چې ده دا وایلن یو سټرینګ یو انسټرومنټ دی که نه دا هلته ډېر معروف دی او هغه یو رنګه کلچرل دغه دی. دا هم د بلوڅ دی، بلوڅانو کې هم دا شی دی او بلوڅ هم یو رنګه دغه د ځان ګڼي کنجنکشن پیدا شوی او داسې یو ډېر مزیدار کنجنکشن دی که نه چې هغه تر اوسه پورې اکیډمیکلی نه دی ریکګنایز شوی. د بېلېدو ته هم څوک راځي او ځکه چې هلته
په لویه سطح باندې خو سیاست خپل ځان دغه کوي که نه چې ډېر پر سب کلچرل لیول باندې لاړ شي هلته ډېر زبردسته یو انټریکشن دی. او تېرو ورځو کې ما د کولو د بلوچي یو شاعر دی که نه د دې ډېر مست شاعر دی کلاسیک د هغه نوم دی مست توکلي ډېر زبردست شاعر دی که نه او ما خیال دی چې 200-300 کاله پخوانی شاعر دی دا په کولو کې پاته شوی بلوچي شاعر دی که نه. نو د ده زموږ ملګری دی ډاکټر شاه محمد مري هغه د ده د بلوچي کلام اردو ترجمه کړی ما هغه ویلی په هغه کې د بوري ذکر دی هغه وایي چې وریځې راپورته شوې ځکه چې وریځ راځي که نه اوریځ چې راځي هغه ولور لورلای مونږ دا د خراسان هوا اوریځ راړي که نه نو دا راځي بیا تر برکان او تر کولو تر دې به داسې تېرېږي دا لاندې سیمې دي لورلای تر پورته ده که نه نو بیا له بوري څخه ده ما درته ویل چې قدیم نوم یې بوري دی نو توکلي هم دا ویلې چې له بوري څخه وریځې راپورته شوې او بیا داسې پر کولو او پر دوکۍ باندې وورېدی باران او بیا داسې وورېدی نو ډېر داسې مشترکات شته که نه چې هغه په دومره دقیقه طریقه نه دي څېړل شوي لکه څومره چې هغه وایي. زما دا خیال دی چې دلته چې کوم فوک لټریچر دی که هغه هم یو له بله څخه ډېر متاثره شوی دا ممکنه ده چې بلوچو له پښتنو اخیستی او دا ممکنه ده چې پښتنو بیا په ادب کې د یو ژبې ترجمه د هغې حقیقي معنو کې بیا ترجماني کېږي یا نه کېږي؟ نه ترجمه خو جدا خبره ده. اسې فار ایگزامپل یو خبره کوم که نه مطلب فار ایگزامپل زه بلوچ یم زه یو څیز لیکم هغه تاسو ترجمه کوئ تاسو یو څیز لیکئ زه هغه ترجمه کوم نو آیا دې پروسس ته مطلب یا دې ترجماني ته تاسو بیا ښه نظر باندې ګورئ چې یاره دا ښه شی دی؟ نه زه خو دا وایم چې مطلب زه خو باید چې هغه کم تاریخي ټریسز دی که نه د هسټري هغه باید چې ډسکور شي او هغه تر هغه نشي ډسکور کېدلی که ته په بلوچي خبره کوې او زه په پښتو خبره کوم یا ته په براوي خبره کوې زه په پښتو خبره کوم نو ما او تا خو یو بل په خبرو نه پوهېږو تر څو چې یو بل داسې یا زه ستا په ژبه ځان نه کوم پوه ته زما په ژبه ځان نه کوې پوه یا یو بله ژبه په منځ کې داسې وي چې زه د هغه په ذریعه باندې ستا تاریخ ته اکسس کولی شم نو ما ته به معلومې شي چې ممکنه ده داسې ډېرې منابع چې زما په کلچر کې موجود دي او زما په تاریخ کې موجود دي د هغه توکي او د هغه ریښې به ستا په کلچر کې راته میلاو او زه به د خپل سوالونه حل کړم ممکنه ده په دې باندې ته خپل سوالونه حل کړې د خپل شناخت د خپل تاریخ د خپل ثقافت د خپل جغرافیه نو دا انټریکشن چې دی که نه دا ضروري دی دا انټریکشن صرف په صوبایي اسمبلي کې نشي کېدلی او نه په چیمبر اف کامرس کې کېدای شي دا د خلکو تر مابین چې کوم تعامل دی او ربط دی او تعلق دی هغه به داسې پړي او خلک باید د یو بل ذهنونو ته لار ورکړي دا صرف زه د بلوچستان او د پښتنو په حواله نه یم شاوخوا څومره همسایه کلچرز دي او تهذیبونه دي که ممکنه ده چې زما د تاریخ یو بنیادي سوال جواب چیرې په سرایکي کې موجود چیرې په بلوچي کې موجود چیرې اوس خو زه دا کومه چې زه ځمه 2000 کاله پخوا اوستا له ځمه وید له ځمه او هړپه له ځمه او ټکسلا له ځمه او هلته لټوم ځکه چې دا کوشش مې دی چې ځان قدیم ثابت کړم دا هم یو رویه ده دا هم صحیح ده خو دا ممکنه ده چې په دې ربط او په دې تعلق باندې زه ځینې داسې شان ریزالو کړم چې هغه دلته نږدې موجود وي. سمه ده ادب د لارې سره ملګرتیا یا هغې سره شوق د هغې سره مینه کله نه پیدا شوې؟ د وړوکوالي نه ډېر چې ماشوم هم د هغه وخت نه زما په یاد کېږي چې یو نکل به موږ ټولو اورېده که دا نکلونه به کېدو چې موږ واړه وو که کیسې به کېدې که نه او ټولو ورونو عزیزانو او دوستانو به هغه نکل اورېده خو هغه چې به پر ما څرنګه تاثر کولو پر نور یې نه کولو نو زما خیال دا دی چې چېرته به زما په کیمسټري کې دننه یو شی و چې هغه شاید داسې زیات اټریکټ کېده او بیا مو پښتو زده کړه په سکول کې خې نه را زده کوله خو بس یو کتاب لاس ته راغی د ټپېغه د هغې نه مو زده کړه بیا مو پښتو مطالعه وکړه او په ابتدایي دغه کې ما هغه کلاسیکس تقریبا ټول ویله یعنی چې زما نم اتم کې ولم ما کاظم خان شیدا ویلې او رامان بابا او فارسي ادبیات ته مو هم رابطه سره نو بس دا روان وو څه لیکل مې کله خپله کړي یو کتاب مې چاپ دی ماشاءالله د څه په نوم باندې یوه پیاله رڼا
یوه پیاله رڼا. صحیح. که داسې تشریح ته لږ لاړ شو په څه سوچ باندې راغله لږ شانتې. نو دا خو د شعري مجموعه ده که شعرونو مجموعه ده او دا ما سمبولیکلی دا تقریبا اوس 14 کاله 14 کاله کېږي چې مرتب شوی دی. نوی کتاب ته په دغه یو تر اوسه پورې ایډیشن راغلی نه د دې نه بل کتاب هم اوس تیار دی تقریبا. کوشش مې داسې یو بل داسې خواږه را سره که د هغې نه کیسه داسې چې شریک کړي را سره داسې لکه څنګه شعر جی ښه والا دا خو هغه فیض صاحب نه چا تپوس وکړ جی چې ته په دا مشاعره کې چې څوک درته وایي چې یو شی ووایه نو ستا احساس څنګه وي؟ صحیح. نو دوی والله یاره لږ داسې محسوسوم لکه معذرت چې کوم مطلب بیا خو کتاب پکار چې نن تاسو سره نن کتاب وې دلته چې کتاب مې راوړی چې هغې نه مې څه خواږه نه کتاب زه به درسره شریک کړم. سمه ده. او تازه څه شیان مطلب داسې چې اوس تازه ویل شوي دي ځینو خلکو هغه اورېدلي هم دي فیسبوک کې یو شی ډېر چلېدلی نو اوس مې هغه په یاد دي او ستا د ټي وي والا خبر یم چې پالیسي به یې پرېږدي که دی نه پرېږدي الله دې پکې خیر واچوي. الله دې پکې خیر واچوي. وایي چې هوډه پښتنه ده په سجده درته بدله کړم. هوډه پښتنه به په سجده درته بدله کړم. لور دې راښکاره کړه چې قبله درته بدله واه. هوډه پښتنه به په سجده درته بدله کړم. لور دې راښکاره کړه چې قبله درته بدله. واه. عشقه ته په کومو کتابو کې روایشت لرې؟ عشقه ته په کومو کتابو کې روایشت لرې؟ وسپړه چې روغه عقیده درته بدله. واه جي واه واه ډېر. عشقه ته په کومو کتابو کې روایشت لرې؟ وسپړه چې روغه عقیده درته بدله. ایل څه دی ځایي څه ده کهول څه دی نسب څه دی؟ ایل څه دی ځایي څه ده کهول څه دی نسب څه دی؟ ووایه چې ټوله شجره درته بدله. واه جي واه جي ډېر ډېر. ایل څه دی کهول څه دی ځایي څه ده نسب څه ده؟ ووایه چې ټوله شجره درته بدله کړه. او ستا له لندو سترګو مې د اور کسب زده کړی. ستا د لندو سترګو لندو سترګو مې د اور کسب زده کړی. راکړه چې دا اوښکه په لمبه درته بدله. واه جي ډېر ښه ډېر ښه. ستا له لندو سترګو مې د اور کسب زده کړی. راکړه چې دا اوښکه په لمبه درته بدله کړه. او آخري شعر دی چې دغه دې ټول هر څه چې په ژوند کې ما زده کړي. دغه دې ټول هر څه چې په ژوند کې ما زده کړي. ووایه چې کومه نظریه درته بدله. واه جي ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. دا خو بس کیکي معنو کې ډېر ښه شی مو ویلي او د چینل دغه مو ویلي چې یاره په چینل به مو چلوئ که نه مو چلوئ. ما خو هېڅ ډېر داسې ډېر خطرناک څیزونه نه پخوا خو به مونږ هلته په پي ټي وي له تللو زمونږ محترم دی مشر سرور سودایي صاحب هغه به وایي چې یاره دا یو شعر وکړه هغه کې ګولۍ ذکر وکړه نه 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 ګولۍ د پي ټي وي په دغه کې نه راځي. هغه دا بله مې اورېده وایي دنیا چې کوم دی نو بلکل یو نه بل خوا ته اوړي خو چې پي ټي وي ولګېد نو وایي هماغه پاکستان ته د امریکن سونډي نه خطره ده په ملکن ډیویژن کې بهران امکان نو نور بس خیر خیریت دی الله دې پکې خیر واچي. دا ښه خبره. نو بیا د ادب د لارې مشاعرې کېږي غونډې منډې کېږي او ډېر کېږي او هلته یو ډېر متحرک غورځنګ پاتې شوی دی پښتو ادبي ملګري په نامه باندې. او زما په خیال په بلوچستان کې یا په جنوبي پښتونخوا کې چې د ادب لوی نومونه ورکړي دي هغه د لورلای نه تللي دي. د لورلای په دې سیمه کې هغه رب نواز مایل صاحب اوس د هغې وفات وشو خدای دې وبخښي. هغوی د اردو د پښتو ډېر لوی نوم دی. ګوهر صاحب ګوهر صاحب خیر محمد عارف صاحب دی او بیا په هغه نه بعد چې بیا دویم نسل دی په هغې کې محمود ایاز صاحب دی او سهیل جعفر و افضل شوق دی خدای وبخښي. دا خلک نو دا ټول مطلب ادبي ټولنې شته دي موجودې دي او ډېر متحرک دي او ډېر متحرک. سمه ده. چا وینا کړې ده ستاسو د کلامونو نه چا ویلې هنرمندانو چا وینا کړې؟ والا نو بس دا خو مې تر چا تر نه چا نه دی کړی. نو زما په خیال نه ما ورته لیکلي دي چې دا ووایه. عموما داسې یي که چې دا زما شعر کې لږ یو
پیچیدګي کنه هغه کېدای شي میوزیک ته نه برابرېږي زیات نو تر اوسه پورې چا نه ده ویلي او البته په کویټه کې خلکو ملګرو ویلي دي د ټي وي د عام پروګرامونو کې داسې شوي ده خو داسې رسمن کیسټ ته دغه البم نه دی دغه کې نه دی راغلی سمه ده نو مطلب دا چې اراده هم هسې خواهش شته دی چې لکه څوک یې ووایي نه مشته خواهش خواهش مې ځکه نسته که نه چې د شعر لیکلو خواهش مې شته سمه ده رښتیا درته وایم او زه هم چې کوم شعر زه لیکلی سم هغه ولیکم که هغه به د میوزیک په دغه باندې ترتیب باندې پوره راځي هغه د وویل چې هغه ښه خبره ده مګر داسې نه یم ورته کښېنستلی چې دا به ولیکم او دا به هغه ته ولېږم نورلای کې هنرمندان داسې راسره شریکونه شي نامې د هغې که نشته داسې د خوند خلک نشته لکه هغه ډېر سټابلش خلک دي شوق د خلکو ډېر دی نه ولسي مجلسونه داسې او ولسي مجلسونه ډېر کېږي بانډارونه کېږي مجلسونه کېږي نسبتاً کلاسیف الله ډسټرکټ کې ډېر ښه سندرغاړي شته ډېر د خوند سندرغاړي شته او یو یعنی ښه ډېر دي تقریبا یو 15 شپږ خو ډېر سټابلش خلک دي او په میوزیک پوهېږي هم او ښه شیان دي ادب د لارې چا نه زیات متاثره څوک ډېر زیات ګوري څوک ډېر زیات اوري یاره اوس چا لیکل دې خوښېږي لکه نو په شعر کې خو ډېر خلک شته که نه هغه یو انسان یې چا نه لکه اوس ښه شعر چې دی که نه اوس د صدیق پسرلی یو ډېر لوی نامه دی مونږ کشران نو ځکه داسې نه لږ مطالعه وکړه نو ځکه چې په دې دغه کې نو صدیق پسرلی نامه که نه خبر نو خو دا خو بیا ډېره لویه بې ادبي ده او بیا د ادب سوالونه باید چې نه وسي نه نو دا ګنجایش په دوه واره سړی درکړي نه دا خو ښه خبره شي ما د پروګرام په پیل کې دا خبره کومه چې بی زده کړه به کوو او زده کړه کوو زده کړه کول پکار ده او مطالعه کول پکار ده ځکه چې ډېر ښه شعر لیکل سوی دی ځوانانو کې ډېر ښه شعر لیکل کېږي یعنې 3-4 نومان داسې دي که نه چې هغه کمال شعر لیکي د کتاب د لارې نه مونږ خواسې لږ شانتې لرې ساتلي یا د لیکلو د لارې نه دا شوق ختم شو د سرخوړی راغونډي هر څه ختم نو اوس خو ټول شیان هم په دې باندې دي نو دې ختم کړو نور زمونږ خوشخطي ختمه شوه هغه کیسه ختمه شوه نو دا زموږ یو دغه دا دی که نه اوس دنیا ټوله بیرته دې خواته روانه هغه بیرته خپل تاریخ لځي لټریچر لځي ادب لځي دې شیانو ته روانه ده که نه یعنې اوس دا ټایم هلته دا اوس ما څه پروګرامونه کتل که نه چې د حبیب یونیورسټۍ په کراچۍ کې د لمس ما خیال د لمس تر لمس لویه یونیورسټۍ ده د هغه د انفراسټرکچر له لحاظه نوې ده خو غټه یونیورسټۍ ده هغه باقاعده ادب او یعنی لیبرل آرټس دی که څوک انجینرینګ کوي که ډاکټري کوي کار چې کوي هغه دپاره ضروري دی چې ادبیات ووایي داسې کمپارټمنټلایز کولی نه شي چې دا پښتو لټریچر دی نو بس په لټریچر کې ایم اے وکړه او هغه چا چې په پښتو کې لټریچر کې ماسټرز کړی دی هغه هم بس صرف نصابي علم دی ما خو نه دی لیدلی چې هغه یو کمال زبردست اوس خو نن سبا پی ایچ ډي هم ډېرې کېږي خو په کار دی چې نو صدیق پسرلی لوی نوم دی که نه او 3-4 کاله مخکې وفات شو د غزل خاص کر کلاسیک یعنی حمزه بابا بعد چې په ژوندیو خلکو کې زه دا وایم چې هغه ما د هغه غزل ډېره ویلې ده او خوند یې راکړی دی درویش صاحب دی هغه زما خپل استاد چې دی هغه عارف صاحب خیر محمد عارف صاحب په ډېره ابتدا کې زما په خیال زیاته اخیستنه ما له هغه نه کړې د پښتو لاندې بیا اردو کلاسیک اردو چې کوم موجوده لټریچر دی انګریزي دی تر یو حده پورې او بین الاقوامي چې کوم لټریچر دی په هغه هم ځان خبر کړی دی تر یو حده پورې چې څومره وخت وي بس لګیا یو خپل موسیقۍ سره تړون یا داسې شوق خو م ډېر خبر چې ادب سره نو دا کورس او دا کار چې کوو که نه د انجیو کار دی دې ته مې میوزیک او لټریچر او ادب او شاعري دا ټول یعنی ما یو پروجیکټ وکړ چې په هغه کې مې ځوانانو ته شعر زده شعر لیکل ور زده کړم یعنی تقریبا 4.5 هلکانو نجونو ته پوره ته یو 2.5 کاله پروسس مې راتېر کړ او هغه شعر لیکل زده کړ او بیا مې یو هلته یو یوت لټرري فیسټیول وکړو په کویټه کې دارنګه تقریبا یو 200 ځوانان چې دي که هغوی ته مې میوزیک کلاسونه
دا سارنګي سیمه ده پر سروز د دې او د رباب او د کیبورډ او د دې بقاعده کورسونه د حالاتو تر مخه څه داسې پیچیدګیانې یا داسې ستونزې راغلي چې دا خبره مو کړم نو د حالات مشکلات شته خو نو دا کار کول ضروري دی ځکه چې خلک ژوند ته رابلل ضروري په لاره کې خندان یادو خندان به وي نو خندان خو شته خو بهرحال بیا هم شوي دي ځکه چې د خلکو دلچسپي ده او هر شی چې خلک خپل وګڼي هغه بیا خنډ کار څوک کوي هغه بیا دوی په خپله چپ کولی شي سمه نو موږ ته خو رښتیا به دا درته وایم چې داسې ډېر لوی خنډ خو نه بلکې د خلکو مرسته ډېره وه یعنې یو وړوکی کار که موږ شروع کړی دی هغه خلک راغلي دي هغوی خپله پیسه پکې اچولی ده خپل وخت یې پکې اچولی دی خپله دلچسپي یې ظاهره کړې ده او مرسته یې کړې ده نو هغه خلک بیا هم دلته اسلام آباد ته راوستي دي دا پي ان سي کې مونږ 2-3 واره دغه وکړو بیا چې کوم هغه فوک آرټسټ و که نه هلته څه به دا سروز ویلی دا په دا تېرو ورځو کې د یو ډینش بینډ راغلی و له هغې سره یو فیوژن وکړو دلته په پي ان سي کې ډېر مزیدار شاه صاحب داسې قسمه څیزونه سپورټ کوي جمال شاه صاحب زما پي ان سي ډي جي او بالکل د هغې مرسته وي له موږ سره خو هغه د خاورې نه هم پیدا دی د هغې خاورې تپوسې کړي دي نو ظاهري خبره چې بیا د هغه کمال دا دی که چې هغه ډېر متنوع دی که نه هغه په خپل شخصیت کې هغه په شعر هم پوهېږي په میوزیک هم پوهېږي په آرټ هم پوهېږي په اداکاري په پرفارمنس نو هغه دا دومره ډېر شیان په یوه سړي کې ډېر کم دي سمه ده نه دا ښه وشو او بلکې د تیرې مودې راسې ګورو چې کله نه دی خپله چوکۍ سنباله کړې نو ډېر نوي څیزونه نوي کریشن او په اصلي معنی کې د پي ان سي کوم مطلب دی که نه نو هغه یې راژوندي کولو هغې کې څه ستړی کوي لکه د لارې کامیاب کې زمونږ هم دعاګانې ورسره دي بهر سیاسي توګه باندې راځو الیکشن ته چې سیاسي څه پوزیشن دی که نه به ستاسو هم ترې نظر هلته دغې خوا یاره اوس زه خو دلته ورته اوسم که نه نو په سیاست دومره پوه یو خبرې کوو چې څومره ځان په پوهول غواړو له دې ځایه څخه زما په خیال تیورایز کول به ګران کار وي دوه بنیادي انډیکیټرز داسې دي چې پر هغه باندې باید چې سړی سوچ وکړي دا حال به کم از کم سوي دي که نه چې هلته داسې کوم موجوده حکومتونه دي ډیلیور کړي به نه وي خو هغه خرابۍ ته چې کوم حالت تللی و که نه له هغه څخه یو 2 قدمه شاید شاته راغلي نسبتا د امن و امان په حواله باندې او د دارنګه شیانو په حواله باندې سمه ده نو دا زما په خیال چې یو پازیټیو شی دی او خلک چې دي که نه هغه اوس پر دا باندې خبره کوي چې یاره زه په پلاني منصوبه کې زما برخه څه ده په پلاني منصوبه کې زما برخه څه ده دا په خپله د یو سیاسي او شتون انډیکیټر دی تاسو څه وایئ بجای له دې چې ته په میر سروایول باندې خبره کوي چې یاره زه به څه کوم سبا خو مرم او بیا دا دی او دا دی یعنې خلک د خپل چې کوم پوښتنې دي که هغه د ترقۍ پوښتنې دي کوېسچنز دي که نه تعلیم او د سوکالۍ په سی پیک کې زما برخه او برخه هم څه ده که دا سوال کول او دا یو اجتماعي شعور ته راوستل زما په خیال دا په خپله یو انډیکیټر دی د دغه که نه چې د دې مطلب دا دی چې نور شیان شاید بیکګراونډ ته تللي دي نو زه خو داسې په ډېرو لوی انډیکیټرو کې ورته ګورم او کوم چې عمومي ګورننس دی هغه کې هم که ته دا ورته وګورې که نه ټول په پاکستان کې په مجموعي توګه باندې کمپیریټیولی ګورننس انډیکیټر بهتر سوي دي از کمپیر ټو مطلب د تیر وختونو کې زه به دا نه وایم چې د پیپلز پارټۍ په وخت کې یا د فلانا په وخت کې خو بهرحال لږ شیان چې دي که دې کې زما په خیال چونکې ډیموکراسي کې یو تسلسل راغلی دی او د خلکو سوالونه چې دي هغه پر ډیلیوري باندې ده هغه پر ګورننس باندې دی هغه پر ډیولپمنټ باندې دی هغه په اکاونټیبلیټي باندې ده د کوڅې او د سړکونو کیسه ختمه شوه او نه په دارنګه شیانو باندې که په سړکونو باندې هم بحث کېږي هغه په دې شیانو باندې او هغه خبره درنې مرنې زما خو ټیک ده دا کیسه بله ما خو یې چې لکه یو خو زمونږ په سوچ کې دغه و که نه بس انفرادي سوچ به چې بس دا ما دې له ووټ ورکړو نو بهی زما بچی نوکر صحیح ده اوس هغه اجتماعي سوچ ته لاړه چې بهی زما څنګه یو لوی پروجیکټ دی چې وایي ګیم چینجر دی
زموږ د وطن دپاره بلکې پوره د ایشیا دپاره د سی پیک د لارې په هغې باندې یو سوال کوي یو کوېسچن کوي چېرته هم داسې کړي چې لکه د هغه ځای یوت دلته هم راوستی یا د هغوی ته هم لږ شانته د دوی د ښه فیسونه هم ښودلي چې را دوی په پارلمنټ کې څه کوي یا د دوی په دې باندې پړاو کړی چېرته بالکل دا کوو او دلته هم کوو هلته پر صوبایي سطح باندې هم کوو نو څومره سپیس وي که دلته د یوت کاکس دی که نه چې کوم په پارلمنټ کې دننه چې د ځوانانو پر حقیقي نمایندګي کې دی او د هغوی پر سوالونو د هغوی پر غوښتنو د هغوی پر ترجیحاتو چې کوم لیجسلیټیو باډي ده دلته کې هغه یوت کاکس ورته یوت پارلمنټري کاکس موږ د هغې برخه یو د هغې سره په ربط کې یو نو پالیسیانې جوړېږي په هغې کې ورسره ملګري او چې کوم کنټریبیوشن زموږ له اړخه کېدی شي که هغه ورسره کوو فیډبیک ورکوو کریټیکل فیډبیک ورکوو دا نه کول پکار دي دا کول پکار دي داسې کول پکار دي او داسې کول پکار دي سی پیک ته په تمه یې که نه بېغمه شوې والا یاره دا خو کله کله داسې اوسي که نه چې یو ګورمنټ هر ګورمنټ چې که هغه خپل یو ایلوژن هم جوړ کړي کله کله داسې هم وي که نه یو وخت کې مشرف صاحب په زمانه کې موږ دا ویلي چې انلایټن ماډریشن او داسې معلومېده لکه دا معاشره چې په یو اړخ روانه شوله نو داسې دا د 2018 پس به معلومېږي چې تمه څومره کول پکار څومره حقیقي دی ورخه تېر شو نو که بیا پکې نه زه دا وایم زه هم چې دا ایلوژن خو نه دی صحیح دی که نه امید او پر امید خو پکار دی زه خو خپله زه خو یم پر امیده سړی اوس د بلوچستان په حکومت هم ما ته حوصله افزا انډیکیټر چې کوم شیانو کې شیان دی که نه نړۍ مننه کوم الله مو ډېر خوشحاله ساته ډېر ښایسته بحث وشو ډېر ښایسته ګپ شپ ولګېدو ډېر ښه معلومات راغله او خصوصا بیا ما دپاره یو چې کوم کمپې کوربه یې هغې دپاره دا ډېر زیات مشکله خبره وي چې ناست هم ورسره د هغې د فیلډ په پوهه چې څنګه تاسو د ماس کمیونیکیشن ذکر وکړو نو بیا به هغې سره د هغې مرکه کول به ډېر زیات ګران کار وي بیا ډېر زیات سوچ سمج سره چې کوم نو پوښتنې وي څه پیغام لرئ ولس ته چې څه بدلون پکار دی که دا ولس تاسو ګوري او ستاسو په ذهن کې زه خو ولا ګوره یو خو داسې په ځان په هغه پوزیشن نه ګڼم چې خلکو ته پیغام ورکړم خو څه زده کړي دي که نه مثلا نیپال یو ډېر وړوکی ملک دی که نه او په هغې کې که ته ورسې نو غربت او د حالات زموږ تر موږ ډېر دغه نه دي خو د انسانانو د عام خلکو چې کوم ژوند دی که هغو کې دوی ډېر بنیادي سوالونه ریزالو کړي سمه مثلا په کلو کې د زنانه چې دی هغه خپل دوکانونه چلوي او په خپل سوشل او کلچرل پیرامیټر کې دننه چلوي او موږ په ډېرو شیانو کې ما خیال چې کوم شیانو ته موږ ډېر زیات دغه ورکو دا کیدای شي مهم شیان نه وي زه دا وایم چې غربت او دا مشکلات لري خپل مګر ژوند ته متوجه کېدل ډېر مهم شی دی او د ژوند رنګونه خپلول او په هغې کې دا توان پېژندل چې دا کې یو اوپننس دی او په دې کې یو ډاینامیزم دی او دا همیشه پر مخ روان دی او هغه اقبال چې وایي که طرز کهن پې اړنه آینه نو سے ډرنه طرز کهن پې اړنه له نوي آینه له نوي حالته څخه ګبراوېدل او خوفزده کېدل او په پخواني شیانو باندې مستقیم پاتې کېدل منزل یهی کټن ہے قوموں کی زندگی نو بس دا زما په خیال دی چې هغه ډېره مننه کوم خوشحال اوسي لاله او را سره یقینا ډېرې جوړې ډېرې خبرې دی الله تعالی بختوري کړي او ډېر ښه سوچ او د ډېر ښه پرومید سوچ مالک دی او یقینا تاسو د هغې د خبرو نه د هغې د تجربې نه او د هغې د فکر نه چې کوم دی کوشش مو دا و چې خبر مو کو تاسو ته نه خبر شوئ او بالکل په دې نتیجه هم ورسېدی چې آخري شاعر هم دغسې وویل چې بس وایي حالاتو مقابله کول پکار دی یعنې کیسه به ګډه وډه شي او الله دې نه کړي چې ګډه وډه شي باقي مونږ ټول پر امید یو خصوصا د زلمي کول په حوالې سره مې ځکه خبرې اترې نن خپرونه کې زیاتې کولې چې لالا هم په هغه د زلمو سره کار کوي باندې به نه یم بیا به وختي ملاله رد کړمه چې زلمو سره کار کوو او د زلمو چې کوم دی نو
ملاتړنه کوو د زلمو دپاره. څنګه د نیپال ذکر یې وکړو نو یقینا داسې مایکرو انټرپرایزز په ذریعې سره وړې وړې هغوی به خپل اپني مدتاب کې تحت باندې داسې وړې وړې چې مطلب هغه دا چې مونږ مقصد یې دغه دی چې مونږ هر کار د حکومت په تمه باندې پرېنږدو چې حکومت به یې راله کوي، نه خپله هم یو سوچ فکر او بیا د حالاتو سره مقابله او د هغې زده کړه بیا د هغې سره پوره فایټ کول دا هم زده کړه پکار ده. بهرحال هڅه مو دغه وه چې یو نومیالی درته راوړاندې کړو د افغان ټي وي په شیشه باندې د هغې سره سره چې کوم دی نو د هغې د کلتور د هغې د ژبې د هغې د تجربې نه چې کوم دی نو څه نه څه تاسو ته فایده وشي. بهرحال حاضرېږو به انشاءالله که خیر سبا د بل یو ښه نومیالي سره چې تاسو ته ترېنه ښه ډېره فایده وشي. خپل کوربه سید عدنان شاه ته ورکړئ اجازت د لوی الله په امان.